امید حسن بس تاسو ته دا وایم ما یو وارې زمونږ کاناډا سره په کاناډا کې میچ و دا انجری شو پکې خوږ شو یعنی خوږ مخکې نه خو لاول انیس کې بالینګ ډیر وکړو خوږ شو په دویم انیس کې د سری دوه درې قدمونه بالینګ ګول بیم ته پینځ اوټ کړ او زمونږ سکاټلند سره ماته یاد شي فائنل لوبو په دوبۍ کې سپورت سټي اماراتو کې د په دې پوند کې سورې شوی هغه نه به وینه تل زمونږ ډاکټر عظیم ملک د په دغه پوند کې معلوچ دنه ک په قلم باندې پین باندې د سی وردن نه ک پوند کې سورې او عمره هغه نه به وینه تل د بالینګ کو خو کې دوبه پاغه کې په قلم باندې معلوچ ورننه وسته به د باسه ټیپونو پټه ولګول او د بیا بالینګ ته لاړو یعنی دومره سخت کې د بالینګ هم کړی مې د سن په ډیر تقریبونو کې او زه ته دا اوسم ما چې دی اوسم روغ شي شل پنځه پلان د مخ اوسم سمجي او چې روغي د دې پنځو قدمونو ته بالینګ وکي امید حسن یعنی دا سیمو د سماوار وي چې د بوت څخه یاد وینه څڅېدلې او په وشتنځای او لوبسار ورته ویلي چې نور لوبه مکو همدغه د سکاټلند په فائنل کې د مانه تکلیف دوه مړ شو چې ډاکټر وته په دې بوند کې ماته تسویل چې مالو چې پکې کې اوس بیا د پټیو کې بیا بالینګ دا خو د خوږ و زخم نور میچ دوران چې ټپي شوی په کینیډا خلاف الته کې دوه قدمونه بالینګ کړو پنځه اوټ کړی د نړۍ ځلانده ستوری امید حسن واقعا هم چې دا اوسم چې د ایشین لیګ او د شانو کې سم توپه ورای شهزاد ته تر ټولو سخت بال کوم ان سوینګ اوټ سوینګ یا مثلا ریورس سوینګ چې به د تر سره کاو کوم کې کا بیټینګ کې کیپینګ کې تاسو ته کوم مشکل و چې هغه بال یعنی هغه بال ډاټ سوی دا تاسو زمونږه ما ته خو شاکر صاحب د دې بالینګ کې دا ستونزه و چې کله به مو ما تاسو مخکې مو چې یورپ شرط بدلو دلته د بال د وکټ نشاته تاویږي را روان د یو دم د ستاوشي دا ما ته ډیر مشکل و یعنی هوا کې سوینګ چې ورستو کېږي بالکل په دې کې هیڅ شک نشته امید حسن توپ اچونه کې